عزیزانو دا نن د یو ډېر عظیم عاشق مجلس دی. زه حیران یم چې د میاں عزیرګل اسیر مالټا رحمه الله تعالی و تبارک یو خبر را یاد ما ته وی چې هغه به ما ته بجلیګر وي بجلیګره خبره وره دوه ټکو تاریان چې یو نن درې نیم سوه کاله مخکې په دې ملک کې دا دومره لوی علم چرته و چې د رحمان بابا کړی هغه باریکات د تصوف چې ده په یو شعر کې حل کړي دي نن له زر کاله مخکې امام غزالي تېر شوی دی هغه نه دي حل کړي. نو په دې صوبه کې دا دومره لوی علم چرته و چې ده کړی یو دې تاریان یو یې د حاجي صاحب مرحوم نوم واغستو چې د تاریان ما چې د ده په سینه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دومره عظیم عشق چا ورومنډل. دا د عزیرګل میاں صاحب خبره ده د نن نه 20 کاله مخکې. عزیزانو بنیاد د خبرو ږدو د رحمان بابا په یو شعر هغه وایي چې کتن کوي پچا باندې غرض سوک بن کوي پتا باندې غرض په ساحل کشته د هچا نه ډوبېږي که څوک نه که په دریاب باندې غرض دا دنیا په احمقانو د آبادا. احمقان څه ته وایي؟ ټولو وایي بی عقله هغه شور سره وایه دا دنیا په احمقانو د آبادا دانا نکه په دنیا باندې غرض. دا دنیا چې په آباده ده وای دا ټول کمقل دي. دانا چې وي په دنیا غرض نه کوي. څنګه نادسی ګوره واورئ محمود غزنوي ته یو ښځه راله چې صاحب زما د زوی نه یو هندو ګوته غوسه کړې ده. هندو وی په ما د رزق حرامي چې ستا د زوی د ګوتې بدل مې ټول هندوستان نه نی اغستی او د سومنات بوت مې کابل ته نی راوړی چې زه روټۍ ونه خورم. تیاری وکړو او په هندوستان ورغی. چې په ورغی اسلام دې ته وایي ایمان دې ته وایي. دی خو وګورئ مونږ اوس وایو که نه چې په اسلام کې ښځه باچا کېدی شي او که نه شي کېدی او کېدی شي او که نه شي کېدی وایو که نه څوک پکې کوثر نیازي غوندې چې خدای تورو خاورو ته ولېږلو هغه پکې د بلقیس حواله ورکړې وه چې سلیمان علیه السلام په وخت کې بلقیس چې وه نو هغه هم بادشاه وه نو دې وجې نه ښځه باچا کېدی شي. هلکه زمونږ ښځې او نر یې اجړا سره څه کار نشته. خبره واورئ خبره بله ده. کولاو غوږونه کړي غوږونه کولاو کړي. بلقیس ته چې څه وخت کې د سلیمان علیه السلام خط هغه مارغه یوړو او په روشندان کې ورننه ایستو په سینه یې ورته کېښو او هغه خط یې پړاو کړو نو هغې کې لیکلي چې انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم الله تعلو علی واتونی مسلمین. واتونی مسلمین. بلقیس ته دعوت دا نه ورکړی چې غنم راولېږه جوار راولېږه جاز راولېږه فلانې راولېږه نه. انه من سلیمان یعنی از طرف سلیمان. الله تعلو علی خبردار چې زور ازمایي را سره ونه کې واتونی مسلمین راشه او مسلمانه شه. هغې جرنیلان راوغوښتل چې دا خط راغلی د سلیمان علیه السلام. جرنیلان ورته جنګ کو
ورزوپی الکما ولی ورزوپی لکه دا پاکستان کله چغه وای کنه چې ورزوپی په حرام کې نه ما ستاسو په کشمیر ورتلم لیدلی دي په حرام کې نه ما ستاسو په بنگال لیدم ورتللی دي چې درې درې ښکارې غول یو کړی دي بنگال چا کټ کړو ما لیدلی دي ما مخکې به د توري خبرې نه کوم ورزوپی بلقیس بادشاہ هغه خبره وره دا خطر علی ګون کې به یا پیغمبري یا به بادشاہي که بادشاہي توفه ډاله ورلیګو راضي بشي او چپ بشي که پیغمبري نو به د اسلام نه په بل شي ناراضي کیږي ٹھیک شو به د اسلام نه په بل شي ناراضي کیږي چې توفه ډاله ورلګل هغه واپس کړ چې ما ورته خط کې لیکلي چې واتونی مسلمین راشو مسلمان بلقیس په خپل را روان شو چې را روانه شو سليمان عليه السلام ورته دائیں بائیں د پیریانو دیوانو استقبال درولو په تخت ور سره کېناستن وای څه قالت رب انی ظلمت نفسي خدایا ما دا دومره موده چې ستاسو بغیر د بل چا عبادت کړو ما په ځان ظلم کړو واسلمت مع سليمان اوس په سليمان عليه السلام ایمان راوړو لیکن د یارنا لله رب العالمین خدای تا د پاره می ایمان کې راوړی دا بلقیس بادشاہ شوی کمزه کې و هغه په سليمان عليه السلام ایمان راوړو او هغه خپل ټوله بادشاہي او سلطنت 12 جنگي جرنیلانو ته لاندې او یو جرنیل لاندې 1 لک جنگي فوج ا بادشاہ شوی کمزه و زما عزیزانو دا دعا کوي چې خدای پردم ساتي اس نشتا او الہی آبرو رکھنا الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے دلوں میں کچھ نہیں ہوتا بظاہر دوستانہ ہے زباں پہ دل کا ہے غل اسلام 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 خبر نہیں چې دا اسلام کم ځای کې دی او کم ځای نه را روان دی دوی دا اسلام وایي څه شي ته دوی څه ته وایي زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں پجبا اسلام اسلام او پسرونو کی د کفر بازاروں نہ لگی دلی چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں ودا د رسول الله د زماني منافقان دي چې ولار په پیغمبر پس یو ترخ کې به بوتال نیولې مونږ هغه یو سړی لیونه شه دی یو درې سلور جمعې مخکې ما یو ټکی کړو ما وی معنا بزګر مولا ما ته خلک وای معنا زما د خدای په ذات قسمی چې پمن سپیم خده معنا دا زما الفاظ نه دي دا مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی و تبارک چا ورته خط لیکلو چې آپ میرے قبلہ و کعبہ ہیں نو دے ورته لکھی چې مجھ جیسے روسیا کو قبلہ و کعبہ لکھ کر میرے نفس کو بڑھانا چاہتے ہو خدا کی قسم میں تو اپنے آپ کو کتے اور خنزیر سے بھی بدتر سمجھتا ہوں کیوں ان کے ساتھ ان کے اعمال کا حساب نہیں ہوگا اور میرے ساتھ میرے اعمال کا حساب ہوگا من مونږ نه خو سپیم خلی اوس دا بله واورئ مونږ ټول سړي ښکارو که نه سړي وای که ظاهر مې د سړو دي زه یې څه کړم په معنا کې د چارپایو په حساب یم ووایه په ایمان د خره عادتونه مونږ کې شته که نه زمونږ د هلکانو ته ګوره چې په لارې ځي لتې وایي لکه خر چې غویمه شي که نه تیزونه مچي او لتې م وایي ټیک شو ما ته وګورئ
د سپو عادتونه مونږ کې شته که نه؟ چاته به دې څه ویل هم نه در پسې بغاپي. د پیشو عادتونه را کې شته که نه؟ ټوله شپه غلې کوو. ټیک شو. د خنزیر عادت را کې شته که نه؟ د خنزیر په ټولو پلیتو څیزونو کې زیات پلیت ولې دی چې د ده کومه ښځه او بل خنزیر ورسره جوړه شي نو دی پې ژبه وایي او صفا کوي چې تا ډېر ښه کار وکړو چې زما ښځې ته نږدې راغی. وایي ستا ټول پاکستان داسې دی که نه دی؟ دا دغسې چې کړي اجتماع ته راغلي بزرګان خدای خبره دا دغسې د انتظامیې والا ته خواست دی چې روټۍ دی ته لاړ شي هلته ډېر تکلیف دی. روټۍ بلکل ونه خورئ ونه خورئ. خدایم خوار که دا همیشه ما باندې دا اعتراض دی د دې چې دا روټۍ خلک په شوق خدایم چپ بانک چې وشي بیا به روټۍ خورئ. دا وګوره راشئ په صدر کې آرمي سټیډیم کې درته وښیم ټوله شپه پکې د ښځو بازار لګېدلی. راشئ د شپې په صدر کې په ښار کې په سړکو رشکې او ټیکسي موټرې د ښځو د عصمت فروشۍ لین پکې لګېدلی چې کومه خره دې خوښه یې پکې کېنوئ او بوځئ. نن د خنزیر نسل په مونږ کې شته که نشته؟ دې خوا وګورئ. ما یو خپل بزرګ ته وی چې ته چې وایې چې اسلام 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 قرنا فی بیوتکن قرنا دا د چا حکم دی؟ قرنا دلته چې تاڼې له ورشي تاڼې له او صدر ټریفک خلاف ورزي دې کړې مرزا داسې چل کړي ستاسو ورشي مرزا صاحب سلام علیکم چلي تا نړه بوټ وځي قانون دی لاس کې واغستو. اوس دلته مرزا سره د چا قانون دی؟ د چا؟ د لارډ میکالې د انګریز قانون دی. لا پاتې چا یو ګل والا پکې راشي په پناه په خدای چې لا دوه ګله لګول چې لا درې لګول او پالخ ته درته لاسم ووایي داسې چې ځان ته لوی ټیسمار خان وی ځان وروسته دې سوټینګېدی نشي. ولې تا د انګریز د قانون خلاف ورزي کړې ده یو مرزا ته جواب نشي ورکولی. نن ستا په ملک کې د قرآن غوندې عظیم کلام خلاف ورزي کېږي لګیا دی. قرنا کلیر کټ آرډر دی د خدای. قرنا فی بیوتکن ښځې دې په کور کې کینی خبردار چې بارو نه ځي خبردار. بلکې په کور کې به هم په زوره نه ګرځي چې د پڼو اواز د دیوال نه بار پردی سړی وانه وي. زما په کور کې دا څوک نه مني چې د بجلیګر مولا په کور کې به ټلویزیون څنګه نه یا ریډیو به نه یا ټلیفون به نه دا څوک نه مني. ما په چې دا ښځو پسې زه ډرامې کوم نو ښار کې را پسې خلک وایي چې انکو کې وایي چې ایدیتیاں بھی کالج کې پڑھدیاں داسې وایي چې د ده لوڼ هم کالج کې سبق وایي. راشئ که زما لور په پیلي جماعت کې ناسته چا ثابته کړه په پیلي کې ګیره کلوم مخ توروم په خره سورېږم دا ډوکو امیل په غاړه کې اچوم که ما لور په پیلي جماعت کې کېنوم. که زما کور ته په غلطۍ ټلویزیون راننوتی ګیره کلوم مخ توروم په خره سورېږم که ریډیو را کوئ ټلیفون مې ولې نه دی لګولی حالانکې ما غوندې سړي ته لږ ضروري زیات دی ځکه مې نه دی لګولی چې کور کې که زه یا زما زوی نه نو ښځې به یې اوچتئ چې زما د ښځې اواز هم پردی سړی وانه حالانکې زه پرېدی مونږ پرېدي سترونه مترونه دومره نه کوو په دره کې خو پېښور کې ما داسې ټیټ پوزیشن ساتلی تاسو خیال راکړئ ټلویزیون مستقله سینما ده که نه ده؟ چا کره چې ټي وي شته لاس اوچت کړي وګوره ګیرې والا اوچت کړي
خدای راته په تختاو شرمولی دیکھو وګورئ ټلویزیون مستقله سینما ده بلکې د هغې نه زیات لعنت دی زیات دې وخت کې خو بیا ډېر زیات د جمعې په شپه د سپینګیرو به تازه اودس وکړو چې بزرګه شپه ده چې په اودس کې وده شمه نن په پاکستان کې د جمعې شپه لویه د ډمتوب شپه د ویسیارونو شپه د بلو پرنټونو شپه د ټلویزیون د ډرامو شپه وي نو زه څه وایم چې ما نه څوک تپوس وکړي زه وایم هر ګناه ہے کہ کنی در شب یدین بکل ہر گناہ کی کلی در شب یدین بکل تاکہ اصدر نشینان جہنم باشی و یرا گناہ چکے دا جمعی پشپائے کوا چی دا دوزخیانو صدر خوئے کنا بیختیم دا چالتا ہم لوئی سڑے نو زه چې چرته پیښ شم نو ځان نه خو شیخ نه جوړم کنه چې دا ټي وي بند کړئ بیا د آرامیان سړي پورې خان دي دا ډېر آرامي خلک دی نو او زه هم ورته وګورم نو په هغې هغه اډورټایزمنټ چې کېږي ناجنکۍ چې پرې راشي کوي داسې که نه په ایمان یې وایي دا بیا شونډه چې سره کوي دا چې زما ښځه او زما لور او زما انګور ګوري ابا دا نه وي چې زما ویښته داسې وی به که نه وي دا زما شونډه هم داسې وی به که نه وي نن هر کور ډمخانه ده حاجي محمد امین صاحب دی الله غریق رحمت کړي دا دومره لوی سړی ولې و زما په خدای قسم دی که زه د دا خاورې په سترګو کې واچوم د دا خاورې خپلې سترګې د دې قابلې نه ګڼم دا ولې دومره لوی سړی و ځکه چې د داسې حسن لیدلی و هغه حسن سره رابطه او تعلق جوړو چې دا د دنیا حسنونه ورته هېڅ ښکاره کېده کېنه کېنه ماما کېنه ماما کېنه 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 دا رحمان بابا ته چا وی چې ته دې خلقو ته ځې راځې نه هغه ورته ویل ښایست زما د یار نه دي خبر سو په ښایست زما د یار نه دي خبر سو که خبر شي پرې به نه دي دغه درسو اوس زه درته دړه یو خبره وکړم دړه په سن 65 کې مې دی د خاورو ډیري لاندې چې پروت دی دته ووی په مکه معظمه کې چې داسې څه شی راته وښایه دا خبره مې نه کوله خو بس اوس خولې ته راغله عمر کې مې نه ده کړې چاته داسې څه شی راته وښایه چې دا ستاړه کې کم درد دی چې دا مونږ کې هم لږ پیدا شي ګالې بېګاړه ټکی وویو زما په دې ځای چوف د شپې چې وده شوم یو کوټه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې ولاړ او زمونږ یو استاد دی هغه په دروازه کې ولاړ چې زه ورغلم ما ته ویې زه ورځه دننه حضور ولاړ چې ورننوتم زما دې په خدای قسم یې ځای غاړې ایستې چې غاړې ایستمه اوس زه درته څه ویلی نه شم هغه وخت اوس تېر دی او سهار چې ده ته رالمه نو ما چې دا ما ته بس غږ به نه کړي او تا څه غوښتل درته میلاو شو تاسو خیال راغی نو په ښایست زما د یار نه دي خبر سو که خبر شي پرې به نه دي دغه درس دا د یار په ښایست خبر شوي مونږ د یار په ښایست نه یو خبر ځکه تبایي
غر کیو نم سترګې خشې ویني نم غوږونه خشې اوري نه په ملک درته د آرام او د سکون وخت ملاوي په 15 کاله پاکستان کې تاسو د سکون ورځ ولیده د آرام مولی ده خو چې ټیپر ارزان شي ګوړه ګرانه شي چې ګوړه ګرانه شي ټیپر ګران شي چې باټینګن ارزان شي تورې ګران شي چوڑا ارزان شي چینی ګران شي په دې قهر اخته یې کني دغه وجه څه دغه وجه دا ده چې د خدای اسرام پرې خدا او د بنده اسره کوي کتا سو د ابو هريره غوندې شوي نه بم د وړو پروايي او نه بم د چینو پروايي او نه بم د مال کله خلک وي ته وادونو یا روټیانو ته نزي مال زه د بچپن نه د خ خوراک عادت نه یم که زما پړه کې بم دا تیریږي چې ما چرته خ خوراک خوړای زما حشر دی ابو جهل سره وي پړه کې طالبګیرای زمانہ کې مې په 10 کاله کې نه یادېږي چې د غرمې ګرمه روټۍ خوړلې سړی وظیفې به مرچکي سره وخوړی او مدرسې ټایم برانه تېرېدو په منډه به بیا مدرسې ته تلو اوس طالبان هم چې ګورې برګي چرګي به ګرځي چې غوړي کمی په ترکارۍ کې سبا له هړتال کوي خدای پراستی که یو مولا کېږي یو د سکول ماسټران ته جوړېږي مولا کېږي نه که نه ده داسې مولا کېږي نه دا مشران چې مړه شي دا بخاري او ترمذي او مسلم ابو داود لولو والا به عنقا شي اوس دا چې کوم فضلا راوځي قسم په خدای که په قدري او په نور الهزال لولو قادر ابل اورد یو ډېر لوی دارالعلوم طالبان راغلي ویلې پروسه کالم دوره وکړو مال خطا سوم وای پکې ویلا خو دوره مو کړو ویلې جی دسه چل نو زخم خارختی غوندې ما مال ګوره په خب دوره بم نه کړی ویلې جی مال امام بخاری چې څو وخت د حدیث د سند ذکر کوي او د ایمان ستراشي او ها وحدثنا وی بیا دا ها تحویل د کوم طرف ته کوي د دې ها څه مطلب دی ول په دې خو مونږ ته الله کا سباس کړي دی آیو په کې ماته وی چې یاره جلک شفارس مې کوم مال سند نه راکړي مال بس یو ټکی جواب وکا اوس در سره زمو سند درته تیالم دی یو د ایمان لفظي ترجمه وکا د ایمان چې ایمان څه ته وایي ویلی جی دا 5 منځونه او روزې او حج او زکات او دا ټول ښه کارونه چې دي دې ته ایمان وایي که نه یاره چې شړپ خو شوه په دې شونډو که نه ستاسو د یونیورسټو د کالجونو بیړه تباه شوه بېغیرتو په 15 کاله کې هم سړک جوړول نه دي زده کړي کراچۍ ته په کوواټ روډ باندې سړک جوړېږي دومره دومره چینیانې ورته راوستي که نه دومره دومره چینیانې جوړوي زمونږ دا د امبرسرو میخو مړونه چې دي دوی ستاسې ساربه پراته وي لکه د پړسېدلي چینډک په شان په دفترو کې تر 2 بجو پورې دفترو کې بسکټې خوري 4 بجې بیا امبرسرای میخه پرانیزي او سرولو له آرمي سټیډیم ته بوځي ستا دا سنډاګان دا کوي یو سړک جوړول په 45 کال کې دوی زده نه کوي نو نه خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اس در نہ د گندلو غیان جوړ دی په خوا بروره مونږ په وړوکوالي کې پلاني سره شلګونه روپۍ دي شلګونه بیا وروره چې لږ رالوی شو سوونه دي ورسره چې بیا لږ رالوی شو لکونه دي اوس د کروڑ نه لاندې خبره نشته هر یو د ګوندلو غوی چې دی په 4 کروڑه خرڅېږي دا که نه ده نن ستا غوندې شرمېدلی ملک په روح زمین نشته ستا غوندې شرمېدلی د هغې وجه څه ده د بنده اسریم اختیار کړي دي د خدای اسریم پرېښي دي تاسو ته پته ده دا درته پته ده چې کومو خلقو د خدای اسره اختیار کړې ده د هغې ژوند وګورئ داسې په سکون تېر دی چې بادشاهان د زمانې خبره مې دا کوله چې محمود غزنوي هندوستان ته لاړو چا ورته وی دلته ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه بزرګ دی ډېر لوی فقیه و چټې ورولېږلو چې بادشاه دې غواړي ابوالحسن خرقاني ورته جواب ورکړو چې ورته چوزګار نه دی
اوس په ایمان وایي چې موږ د اشنغر ملیانو ته ډیپټي کمشنر جواب راولېږي چې ډي سي صاحب دې غواړي نو پاتې به شو. هسې خبره لږه تیزه کوئ. زم د سیما ښار کې چې ما ډي سي وغواړي نو 15 ټوپه مو وامه، موږ ټول دغسې وي، پاتې به شو. اوس ابوالحسن خرقاني ته بادشاه جواب رالیږي چې بادشاه دې غواړي، ورته چې زه اوسګار نه یم. ځه محمود غزنوي وایي چې نه راځي، وایي جي هغه وایي چې زه اوسګار نه یم. چټ یې ولیکلو چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. خدای ویلی دی چې د بادشاه وخت اطاعت کوئ، نو ابوالحسن ته ولې ماله نه راځي؟ د هغې په سټې ورته ولیکل چې بادشاه سلامت ته پوی نه په دې آیات دې کې ترتیب دی، اول اطیعوا الله دی، بیا اطیعوا الرسول دی، په درېمه درجه کې اولو الامر دی. نو زه د لا خدای تابعدارۍ نه مزګار نه یم، مخکې رسول پاتې دی، نو ته خو درېمه درجه کې دا یې ور ولیکل. وبه کیسو ته خو درېمه درجه. محمود غزنوي مسلمان وکړ چې دا چټ ورغی په خپله را روان شو. چې را روان شو او د محمود غزنوي جونګړې لراغی، سړی ورغی چې بادشاه راغی، وی راځي به که نه راځي به. محمود غزنوي چې ورننوت هغه په ناستې لاس ورکړو داسې، والکه زه خو به تا ته پاسم او نیلې چیلې به هله کېږم ستا خانه او نوابۍ ته او بادشاهۍ ته او وزارت ته به نیلې چیلې هله کېږم چې داسې درته کوم که نه، او چې داسې نه کوم نو په توپه دې ولم که نه ولم، ضرور شه خوار شه. ورته په ناستې لاس ورکړو. چې لاس یې ورکړو محمود غزنوي څنګه راغلی؟ وی صاحب په سومنات باندې حملې کولو ته راغلی یم او دا چل دی دا چل دی. ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه ورته تقریر شروع، ښه تقریر چې ورته وکړو. بیا خپله خلقه ورکړه، پخوانو بزرګانو چې کومې خلقې وي هغه ورکړه. وی بچیا چې کله په سومنات حمله کې دا خلقه واچوه او 2 رکعاته نفل وکړه او ورځه پې، خدای به دې کامیابوي. چې محمود غزنوي تلو نو ابوالحسن خرقاني ورته پاسېده، هغه لاس نه ونیو. وی صاحب زه چې رالم مېلمه هم ته راته پانسېدې، اوس چې ځم نو راته پاسېدې. وی چې رالې ځکه درته پانسېدم چې په سر کې دې د بادشاهۍ نشه وه، نو دا مې درته ثابتول چې په دې ځمکه داسې خلق هم شته چې ستا بادشاهي په یو کنجک هم نه آي. وی نو اوس راته ولې پاسېدې؟ وی اوس ځکه پاسېدم چې زما په تقریر ستا د بادشاهۍ نه ټوله نشه ووته، زما غوندې ګدا شوې، نو چې ګدا شوې درته پاسېدم. ګدایان دغه خلق دې خوا وګورئ. افغاني صاحب ډېر لوی سړی، د دیوبند علماو به وی چې په ایشیا کې د مولانا شمس الحق افغاني عمره علم په ایشیا کې د چا نشته. ما ته د دې انسان متعلق افغاني صاحب نه تپوس کړی، زه به میاشت کې یو ځل ورته راتلم. ما ته وی بچیه نور تپوسونه مه کوه، خو په عشاقو کې ما زما سترګو د ده غوندې عاشق نه دی لیدلی. دا دغه الفاظ تقریر یې کولو. کرامت باندې کرامت بعد الموت دا زمونږ د عقایدو مسله ده. کرامت بعد الموت حق دی، اگرچه اوس په مونږ کې لوبې شروع دي، لوبې. زه دیوبندی یم، دیوبندیانو عقیده ده کرامت بعد الموت حق. مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه نه لوی دیوبندی بل نو غوږ کېدی. دلته دا بعضې روټي خلاص خبرې اترې کوي، خو زه ورسره پوهېږم. مولانا تھانوي وایي چې یو بزرګ ته یو سړی راغی چې د دې قبر حال به ما ته څنګه پته ولګي، د قبر. او اسانه خبره، اسانه. که څو ورځې پس زه مړ شوم، ما سره کاغذ او قلم په قبر کې کېده، او چې ما باندې لاندې څه تیر شوي 3 ورځې پس راشه، ما به کاغذ په قبر د پاسه ایښی، راشه پړوي. دا د مولانا اشرف علي عقیده ده. زما په دې خبرو پوهېږئ؟ دا د مولانا تھانوي عقیده ده. او د هندوستان مکه به د مولانا اشرف علي صاحب علم هم پیدا کوي. بزرگ وفات شو،
کاغذ او قلم ور سره په قبر کې کېښو 3 ورځې پس چې لاړو کاغذ پاس پروت د قبر د پاسه په هغې کې لیکلي چې بچیه د قبر معامله ذوقي وه ما وسکل او ته را روان کم شی چې د ذوق سره تعلق لري آپ بیان د چا په سمجھ کې نه راځي که راځي په بیان خو نه راځي هلکه ګوړه څنګه شی دی اوس که زه تاسو چې ګوړه ډېره خوږه ده که نه او تا په عمر کې ګوړه نه ایسه کړي نو زما په ډېرې خوږې ټکي به ته پوه شې او که لږه مې درکړه په ټکي به پوه شې اوس ګوړه ذوقي شی دی اوبه ذوقي شی دی روټۍ ذوقي شی دی تریخ او خوږ ذوقي شی دی سکلو سره تعلق لري ورته وی د قبر معامله ذوقي وه ما وسکل او ته را روانې بیان درته نشم کولی خو یو ټکی درته کوم چې پیغمبر په حدیث کې کومه نقشه د قبر بیان کړې ده په هغې 14 ایمان لره ما سره همغه معامله وشوه چې کومه معامله پیغمبر په حدیث کې ویلې آتاه ملکان وغیره وغیره چیز دا د مولانا تنویر رحمت الله علیه الفاظ دی خوا وګورئ افغانی صاحب تقریر کوي چې یو دوه دوستانو دواړه بزرګان یو چرته تللی چې راغی دا بل یار یې مړو په کفن کړی او جنازه یې تیاره وه دی ورته داسې ودرېږي نو ورته وایي چې سروې سیمینا به صحرا مې روي سخت بے مهری کے بے ماں میں روی سمره بے وفای چې بغیر زمانه روان شوی یاران خو بے یاره نه ځي که نه که ځي روټي خلاصو چرته یاري ماریم کړې ده تلوارم د لنګر ته نن زم ورته پاتې یم دې خوا وګورئ یار ته ولاړ دی او ورته وایي چې سروې سیمینا به صحرا مې روي سخت بے مهری کې بے ما مې روي دومره بې وفای چې بغیر زمانه روان شو اے تماشا گاہ عالم روئے تو اے تماشا گاہ عالم روئے تو چرا بہر تماشا میں روی دنیا خو ستا د مخ تماشا کولا نو ته چرته په بله تماشه پسې روان شو نو یار یې ورته د جنازې نه لاس راوویسته ما په دې خبره پوهېږئ دې ته وایي کرامت بعدل موت دې خوا وګورئ علامه ثناء الله پانی پتی په تفسیر مظهری کې وګورئ یمحو الله ما یشاء په ضمن کې اوس علامه ثناء الله پانی پتی عمر علم دی یو مولا پیدا کړي نو بیا دې په اعتراض نه ته اعتراض نشته او که د کویت میت پس خوردوال حلولو دپاره څه خبرې اترې نو هغې سره زما کار نشته هغې سره زما کار نشته زما کار دې سره دی واورئ واورئ په دواړو غوږونو دیوبند سره مې رابطه او تعلق دی په خدای قسم چې هر مشر یې ژوندی ولي او ژوندی بزرګ د مولانا اشرف علي کور ته او قبر ته او جومات ته د شپې په 9 بجې تلی په تانبون کې چا د ناستې ځای مې ولیدو خلوت مې ولیدو جومات مې ولیدو قبر مې ولیدو مال خدایه چې دی دې نه بزرګ کړی نو بل به دې څوک بزرګ کړي د مولانا مدني کور مې چې ولیدو د شیخ الهند کور مې چې ولیدو د مفتی کفایت الله کور مې چې ولیدو چې دا دې نه بزرګ کړی څوک به دې کړي زما په دې خبره پوهېږئ واورئ زما کار دی دا چې انسان پیدا دی د عشق دپاره څه دپاره ټول ووایئ او عشق معنا دا ده چې ته به په چا مینېږي ته به څه کېږي یریږئ ولې ځواني مرګ ته به په چا ښه اوس مینېدل همیشه په بدرنګ شي کېږي که په ښایسته شي کېږي نل دا لږ تیز وایي په بدرنګ شکل هم څوک نه مینېږي په ښایسته شکل مینېږي ټیک شو که د انسان شکل دومره ښایسته وي چې تا لیونی کړي
دا شکل چې چا جوړ کړی دی چا به څومره ښایسته وي بیا هغه ښایسته چې ځان له د یارۍ دپاره د کوم شکل انتخاب کړی دی چا جناب محمد رسول الله دی چې د هغه لا شکل به څنګه و خو بیا ابو هریره نه پوښتنه وکړئ سعد ابن ابي وقاص نه تپوس وکړئ سعد ابن ابي وقاص ته پیغمبر ولاړ دی او په پیغمبر مې داسې وکته د هغه چهرې مبارکې ته او په جنگ ور پرېوت سینه یې پې واچوله چې زما محبوب به ولاړ او زه به ځان ژوندی پرېږدم چې سینه یې په مرګ واچوله پیغمبر په جنگ کې ور منډه کړه او ورته وایي چې ارمې یا ابا سعد فداک ابي و امي ابا سعد اوله د پیغمبر مور او پلار د تا نه قربان نو چې هغه ځان ته انتخاب د کوم حسن کړی دی چې هغه به څومره ښایسته و اوس د قرآن ابتدا په یو ټکي شوې ده الحمد په دې الف لام کې خبرې نه کوو دا بیا اوږدېږي بس په دې لفظ حمد کې کوو حمد په عربي کې د چا د تعریف دپاره د دې نه اوچت لفظ بل نشته دې نه اوچت تعریف همیشه د حسن کیږي که د بدرنګوالي کیږي ٹھیک شو چونکې د تعریف مالک ډېر ښایسته دی نو ځان له انتخاب د لفظ هم ښایسته کړی دی ٹھیک شو او نگاہ د عشق په کوم ځای پریوزي په حسن پریوزي جہاں عشق موجود ہو تو وہاں نگاہ عشق کیوں نہ ہو ٹھیک شو چرته چې حسن وي هلته نگاہ د عشق به ولې نه نو زه وایم چې په الله به معنیږئ او د هغه په رسول به معنیږئ دا نور ټول بکواس ټول سترګې م چې څه ګوري بکواس دی غوږونه م چې څه اوري بکواس دی خپې م چې چېرته ګرځي بکواس دی کور ته چې ننوځي بکواس دی ښځې م بکواس دی تاسو وایئ تاسو د خدای دیر سپارې قرآن وایي چې ټول ښځو نه تنګ یئ که نه یئ تنګ یو بوډا راته هغه ورځ وایي چې افریدی ما ته وایي چې خدای دې د تاسو ملانو بیخم مال ولې وی مو د ازاړې نه تنګ یو تاسو راته د ملک بادشاه هم ښځه جوړه کړه په افریدی ژبه کې زړې نه تنګ زړې په تڼاکو سټکورې شه چې د زوی واده وي د نکریزو کې ټولو ښځو نه مخکې ګډېږي نکریزې چې ناوې ته وړي زړه تې ټولو نه مخکې ګډېږي ښځې داسې حال دی لوڼه چې وګورې د خدای قهر دی زامن چې وګورې کمپلیټ ډمان دي کمپلیټ اوس به نور ډمان کېږي ستا په پاکستان کې لویه ترقي دوو څیزونو کړې ده کنجرتوب او ډمتوب او ښځو نوره ترقي که تاسو ولیده او مړم نه په قبر مې راشئ متیازې وکړئ نوره ترقي به نه ګورئ 10 کاله پس به ښځې ډمې وي جینکای به ډمې وي هلکان به ډماني تاسو بوډاګان به دوپړی مار یو که ونه شو په قبر مې متیازې وکړئ د ملک تربیت لګیا دی داسې کېږي اوس ټي وي کې کمی و وی سی آر کې کمی و اوس ډیشن ټینه راله شته دلته ډېرې وایي نه نه دا عجیبات د خدای ته وساتي عمرځي خو غوړ ځای دی هلته به څنګه نه ډیشن ټینه پوهېږئ د انګریزانو چې څومره آرامتوبونه دي هغه به ټول په ډیشن ټینه باندې ښیي او زمونږ ښځې او لوڼه به یې ګوري دا هغه علاقه ده چې د پښتو لفظ آغاز د دې ملک نه شوی آغاز مونږ خو وروره پښتانه مختانه نه یو زه خو د بړو جولا یم کابل کې بړو د جولاګانو کلی دی ما ته چې څوک وایي چې پښتون یې زه وایم چې زه یا په دلی کې پیدا وی نو ډېر به ښه وی او یا په کابل کې د بړو جولاګانو کې پیدا وی ډېر به ښه چې دا پښتون ټکی را پورې نه وی پښتون شته راشي چې د شپې درته په 1 بجه پښتانه غټ اوس هم ځان سره بوزم اوس هم ځان سره بوزم چې آرمي سټیډیم درته وښیم کم دله چې ګورې ښځې او لوڼې را روانې کړي
او ټوله شپه پردو سړو سره انګتې اچي صدر روډ لمبوزم سنیما لم د شپې ستا دې کلي نه زه د شپې په یو بجه تلی ما او په دې لاره ما ته ښځې او نر د بایسکوپ نه په مخه راغلي کښېنئ په ارام یو غل چې تانیدار نیولی ملا ته یې راوستې ویلې ده ته لږ نصیحت وکړه ویلې برادره غلې ملې مه کوه ورته ویل ملا صاحب په ارام کښېنه چې دا تا او بل ته وګورم ځان راته کاکا صاحب ښکاره شي خو چېرته خرچه را سره نی چا نه جیب پرې کړمه تاسو ملیان ویل شپه ورځ جیبونه نه پرې کوئ څه ملا ورته ویل ځه بابا بوی ځه دا څه بلا دی نو وروره چې ویې ګورې د دې خلکو حال ځانونه به درته کاکا صاحب ښکاره شي یمحو الله ما یشاء په ضمن کې علامه ثناء الله پانی پتی لیکلی دي دې خو وګورئ ښه په غور د مجدد الفسانی رحمت الله علیه د زامن استاذ مولانا طاهر نامه و د په مراقبه کې ناستو او لوح محفوظ ولیدو عزیزانو چې عاشق شي کنه عاشق پزمکه بناسته او لوح محفوظ بدر تخکار منی دا کنه منی مالی دلی زاغه بزرگانو سره نږدې پاتې شم په خدای باور وکړ په خدای چې ما 350 کاله پس مړی را په قبر کې لیدلی دی داسې پروت دی لکه اوس دی ایښی 350 کاله پس بیا مې 5 منټه په لاس والی نو چې راو ختم دا شعر مې وی چې تر قیامته به ثابت لحد کې پروت وي چې څوکیون کاندي په لار د درویشانو په لار روان شي تر قیامته به ثابت لحد کې پروت راشي چې درته وښیم دلته یو پاکستان افسر هغه ماته وایي چې یاره دا زما عقل نه مني مال نه مني ویل نه مال ستا خو ګیره میره نشته بودی دې پرېښې ده راځه اوس درځو تا افسري پولیس ودروه قبر یې پرانیزو که ثابت پروت نه و زه به ګیره کاله کړم کینې تا نه به دا بودی کاله کړم راځه زه پټې خبرې نه کوم سیټي کریم بخش 15 کاله پسې رئیس دی په پېښور کې 15 کاله پس زه ورلم هغه زمانه کې زه طالب وم زما استازو د هرات مولانا صاحب هم را سره و چې ورلو چې د تابوت تختی لرې کړه هغه د لمبا اوبه یم په ګیره کې نښتې وي 15 کاله پس دې خوا وګورئ مجدد الفسانی په مراقبه کې لوح محفوظ ولیدو چې وی قطع د زامنو دا شاګرد استاد چې دی دا په لوح محفوظ باندې شقی لیکلی شوی شقی معنی بدبخت دی ډېر خفه شو چې دا زما د زامنو استاد دی او په لوح محفوظ بدبخت لیکلی دی نو دته دا ور یاد شو چې د نیکانو خلقو په دعا باندې تقدیر هم رد شي تقدیر کی بیا شقونه دي یو تقدیر معلق دی یو مبرم دی مبرم کی بیا یو مبرم فی علم الله دی او معلق دی کې ډیر شقونه دی عباس ګران دی لګوس نه چړم درته ما شیخ مجدد الفسانی وای ما ترایات شو چې د بزرگانو په دعاګانو باندې تقدیر هم رد شي وای ما دعاګانې شروع چې دعاګانې مې شروع کړې ها چې میاش پس مې بیا مراقبه وکړه په لوح محفوظ مې نظر پریوتو نو مولانا طاهر د شقی په ځای سعید لیکلی شوی یعنی د بدبخت په ځای نیکبخت لیکلی شوی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں دیکھو گورے اس حدیث یو اور د نیکانو خلقو په مجلس کې دا آخري خبره د نیکانو په مجلس کې چې سړی کینی د صحیحینو روایت دی چې ملائکې د نیکانو مجلس ته راشي او دومره تعداد کې راشي چې اسمان ته صفونه ورسي چې مجلس ختم شي تپوس ته وشي چې تاسو چرته نن وخت تیر کو یا الله پلانی ځای کې نیک مجلس او استاد حبیب ذکر پکې کېدو الله ورته وی په دې ګوان شي چې ما ټولو بخل ټول مې بخل و یا الله هغې کې خو داسې کسان مو چا سې په لاره تېرېده را واوړېده الله ورته وی آمین پکې وبخل یا الله هغې کې خو داسې کسانو چې سیډي دپاره راغلي الله ورته وی دا نیکانو په برکت سیډي والا مې مبخل
گر تو سنگے خار مرمر شوی چو بصاحب دل رسی گوهر شوی چې اهل دلو لور نږدې شوې گوهر بدر نجوش اهل دلو لا عزیزانو خدای دې تاسو مونږ ټول اهل دل ارسنه به بیغمه ارسنه ایس تکلیف بدرته نی زه درته په ایمان وایم چې ما مولانا عبدالمعبود صاحب 103 کاله عمر کې په سن 84 کې وفات شو د شپې مې ورته وویل چې ما ته د یو قبر کشف وکړه چې دې مړو باندې ساه دي لاندې وی راځه لاس نه ونیوم هدیرې ته یې راوسته چې مراقبه یې وکړه وی دې ټوله هدیره کې داسې مړی نشته چې ته یې وګورې اوړه دې خوشحال شي دا ټول وی په قبرونو کې ناست دي او غوښې ته غوسېږي لګیا که مې درته وښو د ټولو عمر به روټۍ خوند در نه کړي داسې ویرېدم د شپې 10 بجې وې چې په یو منډه مې کور ته ځان ورسو ما نه ګور زما په دې خبره پوهېږي هغه خلق اخر کې ما ورته وی ماجي څه ما ته وښایي ما ته وی چې د دلی په غدر کې مونږ ولاړو علما قتلېده انګریزانو قتل عام جوړ کړی علما یې قتلول مونږ وی چې خدای څه به کېږي وی د اسمان ناواز شو دې خوا وګورئ اسمان ناواز شو چې حسبي ربي مربي دا ووایئ چې تاسو ته نجات شي وی چې دا ټکي مونږ ووایي انګریزان لاړ او مونږ پاتې شو صحیح وی حسبي ربي مربي مال زه څنګه چالو کړم ویل ته یې ووایه مال طریقه راته وکړه ما ته هلته ځان له پیراني پیري که ته اوس مونږ نه طریقې غواړه 103 کاله عمر یې شیخ الهند صاحب د ده په مخ کې طالب او شاګرد پاتې شي دا خلق چې ما لیدلي دي قسم په خدای دی وی خبر نه یم چې وکم خواته به زما خدایه څه شو هغه ما لیدلي خلق اوس اخري خلاصه واورئ کوم آیات چې ما ویلی تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله وی چې دا وړاندې کوم خلق تیر شوي دي دوی د پاره کارآمد به د دوی عملي تاسو د پاره کارآمد بس تاسو عملي د هغې د عمل تپوس به تاسو نه کېږي حاجي صاحب الله دې غریق رحمت کی دې کې شک نشته چې ډېر لوی سړی و لیکن مونږ د پاره کارآمد کېږي به هله چې هغه درد چې کوم د ده په سینه کې و الله هغه درد زمونږ رقم پیدا کړي او په هغه لار مونږ هم روان شو هله به کار کېږي کینی په تش عرس ته او زیارت ته راتلو ته او لنګرو منګرو ته په دې ماما اسم نه کېږي زما په دې خبره پوهېږئ په دې هېڅ نه کېږي کومه لار باندې چې دی رسېدلی و هغه لار به ته م اختیارې چې هغه لار دې اختیار نه کړه نو تلک امتن دا د حاجي صاحب زامن علمام دي او لوی لوی خلق دی دې نه تپوس وکړئ تلک امتن قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون دا غي د عمل تپوس به تانه نه کېږي تانه به ستا د عمل تپوس کېږي واخر دعوانا ان الحمد لله